بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روزې دریم تاریخ دی. د نن ورځې او تاریخ په مناسبت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو کوچنۍ او نازولګي لور حضرت فاطمه الزهرا ذکر وکړو. د یو څو تاریخي روایاتو په اړه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د مړینې نیټه هم د رمضان دریمه ده. د زوکړې په نیټه کې اختلاف دی. د ځینو روایاتو مطابق په هغه کال پیدا سوه په کوم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ور نصیب سو. ابن جوزی وایي چې تر نبوت 5 کاله مخکې دا زوه کړې ده. کله چې د خانه کعبې تعمیر شروع و، رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو بچیانو سره ډیره مینه وه، مګر له لوڼو سره بیا بیخي ډېر ګرانی و او په لوڼو کې بیا پر ده باندې زیاته ګرانه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وه. د دغه ګراني وجه دا وه چې دا په کوچنیوالي د خپلې مور له ګرانۍ څخه محرومه سوه. د مور له مرګه پس دې د خپل پلار په خدمت کې ډېره هڅه وکړه او خپل ځان یې د ده د خدمت لپاره وقف کړي. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هم دا له خپله ځانه نه لرې کوله، هم په دې چې دا ماشومه چیرې د بې مورې ورځې په احساس کې نسي مبتلا. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم له هجرته پس خپل ژوند په مدینه منوره کې تیر کړي. حضرت فاطمه الزهرا د خپلې مور حضرت خدیجه الکبرا د یادګار په توګه له ورایه معلومه وه. امهات المؤمنین هم ټولو دې ته په درنه سترګه کتل. کله چې دا د واده د عمر ته ورسېده نو مرکې راماتې سوې، مګر حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په انکار رخصتولې. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل ځان ته له دا رشته وغوښتله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما د اشاره خداوندي انتظار دی. له دغه پس حضرت علی رضی الله تعالی عنه درخواست وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې وپوښتل چې د مهر د ادا کولو دپاره له تا سره څه سته؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه په جواب کې وویل له ما سره یو آس او یو زیر علاوه بل یو شی نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې آس د جهاد دپاره ډېر ضروري دی، خو زیره خرڅه که. حضرت عثمان غني دا زیره ځینې واخیسته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه پیسې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مخ کې راوړې کښېږدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته حکم ورکړي چې له بازاره څخه خوشبویي راوړه. په کور کې یو پلنګ، یوه بستره، یو څادر، 2 چکیانې او یوه کوزه ورکړه. دا عجب اتفاق دی چې دا ګرد کور او شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لخت جګره سره ګرده زندگی خوندي وو. حضرت عایشه او ام سلمه به ویل چې موږ د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها تر واده یوه بهتره واده د واده ورځ نه ده لیدلې. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په گفتار او رفتار کې و خپل پلار ته ډېره سبګي وه. د خبرو انداز هم هغه دی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. د درېیمې روزې په حواله سره د 2مې صدۍ هجري د یو محدث او فقی ذکر مناسبه ښکاري، او دا دی عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه. د ده پلار مبارک عالم خو نه و، مګر ډېر متقي او فریضګاره وي. په دغه ښار کې د یوه ترک تاجر غلام وي. هغه د خپل باغ ذمهواري ده ته ور په برخه کړې وه. یوه ورځ مالک و مبارک ته وویل له باغه څخه یو انار پرې که او رایې وړه. مبارک یو انار وراوړی. مالک چې وخوړی هغه خوږ وي. ورته ویې ویل چې دا خو خوږ دی، یو بل راوړه. هغه بل انار راوړی، هم هغه هم خوږ وختلی. مالک ورته وویل مبارکه زه تا ته د تروه انار غوایم او ته به ما ته خوږ راپرې کې. مبارک په جواب کې ورته وویل جناب تا زه پر باغ د پام کولو دپاره کښېنولی یم، د باغ د خوراک او میوو د خوند کتلو دپاره نه. ما تر اوسه ستا د باغ یوه میوه هم نه ده خوړلې. مالک د مبارک له امانتدارۍ او خلوص څخه ډېر متاثره سو. د باغ کتلو ذمهواري یې بل ته په غاړه ورکړه او مبارک یې په خپلو همنشینانو کې شامل کړي. یوه ورځ ترک تاجر د خپلې لور د رشتې په هکله له مبارک سره مشوره وکړه. هغه ویل چې محترمه د جاهلیت عربو خو د خپلو لورو نکاح په خپل نسل کې کوله. یهودیان د مال و دولت عاشقان ول او عیسایان په حسن و جمال مین ول، مګر په اسلام کې د دیندارۍ، شرافت او د تقوا اعتبار وي. په دغو کې چې ته کوم یوه خوښه کړې هغه ستا خوښه ده. تاجر د مبارک له دغه حکیمانه خبرې څخه ډېر متاثره سو او د خپلې لور نکاح له ده سره وکړه.
له دغه لوره څخه عبدالله پیدا سو چې د علم و فضل په دنیا کې په ابن مبارک مشهوره سو. امام مالک، سفیان سوری، سفیان ابن عوینه او مشان ابن عروه غوندې لومړي محدثینو په مخ کې په ادب مشرفه سو. سفیان سوری د ده استاد وي، مګر ویلي چې کاش زه خپل شپې او ورځې د ابن مبارک په رنګه تېرې کړم. د یوه دور عالم و، دته په امام بن حنبل هم ترجیح ورکړې ده. د ده کتاب بیخي ډېر مشهور سو، په خوشحالو خلکو شمیرل کېدی چې کله د باندې تللی نو له هغه ځایه د خپلو دوستانو دپاره ډېرې تحفې راوړلې. په درېیمه روزه 1 هجري کې له دې فاني جهانه څخه همیشه دپاره خپلې جامې کت کړې. وما علینا الا